بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فن آموزش دینی از رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی خوش آمدید. ما در برنامه فن آموزش دینی همواره میکوشیم تا صنف‌های حضوری دارالعلوم ها و همچنان مدارس را به تصویر بکشیم تا مخاطبین ما به خصوص مدرسین از شیوه درسی ما مستفید شوند. پس بیایید ببینیم که مفتی عبیدالله کابلی استاد جامعه ریاض العلوم کابل در مضمون حدیث شریف که موضوع آن باب الآثار است چگونه تدریس می نمایند تا شاگردان در وقت کم به هدف موضوع برسند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، پرون درس کې موږ باب اللعان ویلیو، نو دغه خلاصه به یو دوه طالبان راته تیر کی. نو قاری سمیع الحق ته دغه هغه راته تیره کسي باب اللعان کې د لعان هغه مختصره طریقه څنګه وله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لعان مسله داسې ده، صورت یې داسې چې یو سړی راولاړ شي پر خپله ښځه باندې یې تهمت ولګي د زنا ده، نو بیا د دې په مابینځ کې چې کوم جنجال راغلی بیا ولاړ شي قاضي ته، او قاضي بیا د دې په مابینځ کې به تفریق کوي. هغه څنګه چې 5 قسمونه به زوج ته ورکوي چې کوم دغه سړی دی، او 5 قسمونه به هغه زوجې ته ورکوي چې ښځه یې ده. چې کله یې دا 5 قسمونه ورکړه، د 5 قسمو وروسته بیا دوی قسمونه واخیستله، دغه وروسته بیا دوی په مابینځ کې څوک راولي؟ تفریقه راولي. نو دې تفریقې ته طلاق باین ویل کېږي، دا طلاق باین واقع کېږي. نو دا صورت د مسلې دی. شابسي دا خو د لعان هغه چې کومه د مختصره طریقه وه، او یو بل طالب علم به ماته جواب راکړي، محمد عباس، هغه به دا جواب راکړي چې آیا د دې لعان چې کله نه پوره سوی هغې نه مخکې چې کومه د میراث جاري کېږي که نه جاري کېږي؟ محمد عباس. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ درس کې یو مسله ویلې که چېرته د زوج او زوجې منځ کې د جانبینو نه لعان واقع نه سي د قاضي په نیز باندې، بیا اوس د زوج د دوی یو بل نه میراث وړی سي که نه سي وړی. نو صورت دې مسلې څه جوړېږي چې زوج په زوجې باندې تهمت ولګوي چې ته زانیه یې، نو زوج خو قسمونه وخوړل، بیا چې کوم د ښځې ورته ویله چې زه قسمونه سبا ته خورم، نو په دغه شپه باندې زوج وفات سو. نو اوس خو چونکې هغه د نکاح چې کومه لړۍ وه خو د لعان وجې باقي پاتې وه، نو ځکه چې کوم د ښځې د زوج نه بېرته میراث وړلی سي. ځکه لعان چې واقع نه سو نو طلاق بین هم واقع نه سو، نو چې طلاق بین واقع نه سو بینت د زوجې له زوج نه رانغی، نو چې بینت رانغی نو نکاح باقي ده، ځکه د یو بل نه میراث وړی سي. لکه محمد صاحب فرمایي اذا قذف الرجل امرأته فالتعن احدهما توارث ما لم يلتنع الآخر. قال محمد وبه نأخذ يتوارثان ما لم يلتعنا جميعا ويفرق القاضي بينهما وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. شابسي نو دا د پرون درس تقریبا خلاصه م وه چې کله یو سړی په خپلې ښځې باندې تهمت ولګوي، هغې نه بعد چې کومه د دواړه قاضي ته ځي، هلته 5 قسمونه خوري، هغې نه بعد قاضي چې کوي هغې کې تفریق واقع کوي. چې تفریق واقع سو هغې نه بعد که څوک مړ سو بیا خو میراث نه جاري کېږي، البته که یو طرفه لعان سوی بل طرفه نه سوی، نو هغې نه چې کومه د هغه وخت کې به یو کس که چېرته مړ سي هغه وخت کې بیا میراث جاري کېږي. نن چې موږ کوم درس ته د هغې عنوان د باب الخیار و امرک بیدک، طلاق سره متعلقه عنوان ده. د طلاق په صیغو کې کله کله سړی خپل خاوند خپلې ښځې ته دا ووایي چې امرک بیدک، ټول واک تا په لاس، که ځان طلاقوې او که ځان پرېږدی ما په زوجیت کې، دا یې موږ عنوان ده. نو تیاری خو مې انشاءالله کړی که نه؟ هغه به عبارت وایي قاری احسان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخيار وأمرك بيدك. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فليس لها أن تختار إلا واحدة، فإذا قال ما بيدي من طلاق فهو بيدك فهو بيدها، تحكم في مجلسها قبل أن يتفرقا، فإن قالت تطليقة فهي تطليقة، وإن قالت تطليقتان فهي ما قالت من شيء. قال محمد وأما في قولنا فإذا قال لها أمرك بيدك فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى 2 فهي واحدة بائن، لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا، أو 3 إن نوى ذلك. وإن لم ينوي طلاقا وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء وصدق فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه، وهذا كله قول أبي حنيفة.
شابسي دغه عبارت ویلې د دې عبارت یو سند ده او دې نه بعد چې کومه ده یو متن ده. متن کې د حضرت ابراهیم نخعي رحم الله خپل یو مسله ده. هغې نه بعد موږ مذهب حنفي دې باره کې څه وایي هغه مسله به هم درته ووایم. نو یو خو سند ده محمد قال اخبرنا ابو حنیفه عن حماد عن ابراهیم. دا سند چې کومه ده متصل ده او روایت مقطوع ده. مقطوع دی روایت ته وایي چې کله هغه سند تابعي پورې رسیدلی وي د هغه قول وي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یا د صحابي قول نه وي دې ته چې وایي حدیث مقطوع. او سند متصل ذکر ده ځکه چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نه سماع محمد صاحب کړی ده او به امام صاحب سماع چې کومه د حماد نه کړی ده او حماد سماع چا نه کړی ده حضرت ابراهیم نخعي رحمه الله نه کړی. نو سند متصل سو او کومه د حکم داسو سیدا مقطوع روایت ته محتوای داسې د حضرت ابراهیم نخعي رحمه الله دا ویل غواړي که چیرته یو سړی د خپلې ښځې ته ویلې چې امرکی بیدیکې نو ابراهیم نخعي رحمه الله دا ویل غواړي چې دې سره ښځې ته اختیار حاصلیږي البته مجلس کې دی نه یو دا خبره قید دا د مجلس کې دی نه د اختیار استعمالولی سي هغې نه دی باندې نه یوه خبره دا سوله. او دویمه خبره دا ده کچېرې زوج د یو طلاق نیت وکړه یو طلاق ښځې واقع کولی سي او که د دوو نیت یې کړی دوه واقع کولی سي او که د درو یې کړی درې واقع کولی سي. نو یوه خبره دا سوه چې مجلس پورې مقید ده او دویمه خبره دا ده د زوج نیت پورې اعتبار ده. که هغه د یو نیت کړی یو واقع کیږي ښځه یو واقع کولی سي. که هغه د دوو نیت کړی ښځه دوه واقع کولی سي او که هغه د درو نیت کړی بیا ښځه درې واقع کولی سي. دا خو حضرت ابراهیم نخعي رحمه الله داسې وفرمیل. امام محمد صاحب رحمه الله فرمایي موږ مذهب حنفي په همدې باندې فتوا هم ده هغه دا ده چې یو شي کې ابراهیم نخعي سره اتفاق کوي یو شي کې اختلاف کوي. اتفاق دا ده چې دغه اختیار مجلس پورې مقید ده هغې اخوا دخوا خو نه ده. یعنی که چیرې د مجلس بدل سو یا حکما یا حقیقتا دا ده چې ښځه لاړله سړی لاړه یا چې کومه ده یو د مجلس کې تفرق بالابدان راغی او حکمن داسې کله د مجلس حکمن تغییر وخوړ هغه داسې چې کله عنوان بدل که خبرې بلې نورې خبرې راواخیستې حکمن تفرق فی الابدان خو نه درغلی فی الاقوال راغی. نو که چیرې تغیر مجلس وخوري په دې کې خو بل اتفاق ابراهیم صاحب هم دا وایي حضرت امام محمد صاحب هم دا وایي چې دې سره هغه طلاق اختیار ساقطیږي. البته چې اختلاف ورسره کوي هغه په دې ځای کې کوي چې ابراهیم صاحب دا ویلې که زوج د یو نیت کړی که د دوو کړی د دریو کړی به هر صورت د ښځې چې کومه د طلاق همغومره واقع کېږي. امام محمد صاحب فرمایي چې نه مسله داسې نه ده. مسله داسې ده که د یو او درې نیت خو صحیح کېږي خو د دوو نیت ولې نه صحیح کېږي ځکه وجه دا ده چې دا خو جنس ده او دا دوه دا عدد ده او د عدد او جنس خپله کې تباین ده ضدیت ده دا دواړه سره نسی جمع کېدلی. نو لهذا حضرت امام محمد صاحب فرمایي چې یو نیت صحیح کېږي او د دوو نیت نه صحیح کېږي هغې سره یو طلاق واقع کېږي او درېیمه خبر دا چې دریو نیت صحیح کېږي. البته یوه خبره دې سره بل هم دا چې امرو کې بیدي کې اختاري دغسې کومه د کنایي الفاظ دي او دې سره طلاق باین واقع کېږي ځکه چې کنایت الفاظ دي. تاسې اوس عبارت ته وګورئ. باب الخيار وأمرك بيدك. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال الرجل لامرأته کله چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې امرک بیدک دا معامله تا په خپل واک باندې ده فلیس لها ان تختار الا واحدة نو دا ښځه نسی اختیارولی مګر یو طلاق. فاذا قال بیا که سړی داسې ووایي چې ما بیدي من طلاق دی ما په لاس کې چې څومره طلاقونه اختیار ده فهو بیدک هغې تا په واک کې ده فهو بیدها نو دا واک چاته منتقل سو ښځې ته ښځې ته داسې منتقل سو تحکم فی مجلسها اول حکم اول قید اوله خبره دا ده چې دا که چیرې فیصله کوي اختیار واقع کوي هغه به چیرې پورې مقید وي مجلس پورې یا حقیقتا او یا حکما. قبل ان يتفرقا مخکې تفرقنا تفرق بالاقوال هم کیدلی سي بالابدان هم کیدلی سي هغې ته مجلس تغیر حکما او حقیقتا ویلی شي. فإن قالت کچیری ښځه داسې وایي چې تطلیقة ما ځان ته یو طلاق ورکړی ده فهي تطلیقة نو یو طلاق ورسره واقع کېږي. وإن قالت او که داسې ووایي چې تطلیقتان ما ځان ته دوه طلاقونه ورکړي دي فهي ما قالت من شیء نو دا به وي هر هغه څه چې ښځه څه وایي که د یو نیت کوي که د دوو نیت کوي او که د دریو نیت کوي. دا خو حدیث مبارک سو حضرت امام محمد صاحب رحمه الله فرمایي قال محمد واما في قولنا فاذا قال لها امرك بيدك کچیری داسې ورته وایي فان اختارت نفسها که ځان اختیاروي نو ځان اختیار به د زوج نیت پورې معلق وي نیت پورې به داسې معلق وي سي فهو ما نوى الزوج فان نوى واحدة
فهي واحده بائن. که د یو نیت وکړي یو باین به وي. باین به ولي ځکه کنایي الفاظ دي، او یو به ولي وي ځکه زوج نیت یو کړی ده. وان نوا ثلاثا فهي ثلاث. او که چیرې دا زوج د دریو نیت وکړي نو طلاقونه به څو واقع کیږي؟ درې طلاقونه به واقع کیږي، ښځه به مغلظه سي. البته د زوج نیت په اعتبار سره درې طلاقونه واقع کیږي. او که چیرې داسې چلو سو وان نوا اثنتین، که د دوو نیت یې وکړه فهي واحده بائن لا یکون ابدا الا واحده بائنا. دا به یو باین وي او ابدا به یو باین وي، همیشه دی پاره. یو ولې ځکه اثنین عدد ده، تعدد ده، تفرد ده، هغې جنسیت سره تضاد او ضد ده، هغه دواړه سره نسی جمع کېدلی. او بل دا د باین ولې ده ځکه کنایي الفاظ دي، کنایاتو سره چې واقع کېږي باین واقع کېږي. متوجه انشاءالله. اوس وایي او ثلاثا ان نوا ذلک، یاسې کومه ده درې که چیرې دې نیتې کړی، خو که چیرې داسې وي وان لم ینوي طلاقا، که چیرې بیخي طلاق نیت نه یې کړی. یو سړی د خپلې ښځې ته ویلی چې امرو کې بیدي کې یا ورته ویلي اختیاري، دغسې الفاظ یې ورته استعمال کړل او د هېڅ شي نیت یې نه ده کړی. نو په دې صورت کې هېڅ شي نیت هم نه ده کړی. اوس په دې ته ګورو چې حالت غضب کې ده که نه ده، داسې نو چې غصې کې ورته ویلي. تاسې متوجه سئ لږ کله کله داسې سړی او خاوند خپله کې غصه سي، هغه طلاق الفور سي ورته وایي. تاسې به دا اصطلاح اورېدلې وي، طلاق الفور ورته وایي. کله چې سړی او د خاوند او د ښځې په مابین کې هغه تعلقات شخړې سره راسي، نو هغه په غضب کې داسې وایي چې امرو کې بیدي کې، یا ورته وایي چې اختیاري نفسه کې واک خپل واک تی ده، که د جي نظیم یې تا خپله خوښه ده. نو چې کله دغه کیفیت راسي نو قضاءً اوس خو قاضي دا کس به رانیسي، طلاق فور ده. قرینه دا وایي چې دی طلاق ورکړی ده، غصه کیفیت دا وایي چې دې ته طلاق ورکړی. نو دې صورت کې خو هغه د هغه د وجې نه د قضا خپلو قراینو د خپلو دلایلو د وجې نه قاضي خو به دا کس راګرځي، او دلته خو به طلاق قضا به همداسې وي چې طلاق به واقع کېږي. البته دیانتن طلاق واقع کېږي نه. وجه دا ده چې امرو کې بیدي کې او اختیاري دغسې کوم الفاظ دا کنایات دي. کنایات کوي څو پورې چې قرینه یا څو پورې نیت نه وي جمع سوی تر هغې پورې هغه کار نه کوي. وان لم یني طلاقا، که چیرې د نیت طلاق نه وي کړی، وکانه ذلک فی الغضب، او د غضب په حالت کې د غصې د کیفیت کې دا خبره کړي، لم یصدق فی القضاء، د قضاءً خو به دې تصدیق نه کیږي، وصدق فيما بینه وبین الله، دیانتن ده او فيما بینه وبین الله چې کومه د هغې صورت کې به د تصدیق کیږي او هېڅ شی به هم ورسره نه واقع کیږي. وان کان فی غیر غضب، او که چیرې غضب نه و، عام کیفیت کې خو په خپل عادي حالت کې د خبر وکړه چې امرو کې بیدي کې اختیاري نفسه کې، دغه کیفیت دغه طلاق چې کله ورته وویلې او نیت دا ده چې ما هېڅ شی هم نه ده، فهو مصدق فی ذلک کله مع یمینه. نو دا به قسم اخوري او قسم کې به دا وایي چې د الله په نوم باندې ما قسم چې ما چې کومه د طلاق ورکولو نیت او اراده نه ده کړې، بس د قضاءً او دیانتن په دواړو صورتونو کې به د چی کېږي؟ تصدیق پې کېږي. وهذا كله قول ابي حنيفه رحمه الله. دا ټول موږ مذهب هم دغه وایي. موږ مذهب کې خلاصه د خبره څنګه سوله؟ خلاصه داسې سوله چې حضرت ابراهیم نخعي رحمه الله فرمایي که ښځې یو طلاق واقع که طلاق پې واقع کېږي. البته که دا جمله ورته ویلې چې كل ما بيدي من طلاق فهو بيدك، که دغه جمله ورته ویلې وي نو ښځه که یو واقع کوي، که دوه واقع کوي، او که درې واقع کوي، مجلس پورې به خاص وي، یو طلاق بیان به غورځېږي. د دې حضرت ابراهیم صاحب خبره سوله. پاتې سو د من قول موږ احناف، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، حضرت امام ابو یوسف رحمه الله، حضرت امام محمد رحمهم الله اجمعین، دوی داسې وایي چې که چیرې امرو کې بیدي کې ورته ویلي دي نو نیت خو د زوج معتبر ده. که د یو نیت کړي یو ښځې یو طلاق واقع کړي نو یو طلاق باین به وي او مجلس پورې به خاص وي. او که چیرې د دریو نیت کړي وي نو درې به واقع کېږي، مجلس پورې به خاص وي، طلاق باین به وي. او که د دوو نیت کړي هغه بیا معتبر نه ده، هغې صورت کې څو واقع کېږي؟ یو طلاق واقع کېږي. او که چیرې بیخي نیت نه وي نو اوس به ګورو د غصې او د هغه توندي کیفیت ته، او که نه ده. که نه وي نو بیا خو په خپل قسم به وخوري، خپل هغه کې چې کومه ده کامیابه ده او طلاق نه ده واقع سوی. البته که چیرې غصې کیفیت وي دیانتن د خبره منلی کېږي، البته قضاءً خبره نه منلی کېږي. دغه موږ د ټول د احنافو چې کومه ده یو مسله پکې راووتله، طلاق پورې مربوطه مسله وه. مسلې باندې انشاءالله پوه سوئ. یو طالب علم به دغه موږ درس به راته تکرار کړي، صحیح ده انشاءالله. یو طالب علم به داسې وکړي چې حضرت ابراهیم صاحب چې کوم قول دغه به را تکرار کړي،
او بل طالب علم به غسی هغه به د ایمنګ مذهب حنفي کې د مسلې چوکاټ د مذهب حنفي په چوکاټ کې دا مسله څنګه ده هغه به موږ ته تکرار کې ان شاء الله ټول درس به خلاصي صحیح ده نو قاری ضیاء الرحمن دغه طالب سی کومه ده هغه د دغه سی کومه د ابراهیم نخی صاحب مسله را تکرار کی بسم الله الرحمن الرحیم د نن سبق خلاصه دا د پدې کې یو د ابراهیم رحم الله قول دی او بل د امام محمد رحم الله قول دی صورت مسلې دا دی یا سړی را ولاړ خپل ښځې ته ویله امر وکړي بیدک یعنی تا ته د طلاق اختیار دی نو وس ابراهیم رحم الله په دې کې فرمایي چې ښځې ته صرف د یوه طلاق اختیار دی البته که چیرې د زوج را ولاړ خپل زوجې ته ویله ما بيدي من طلاق فهو بيدک چې زما په لاس کې د څومره طلاقو اختیار دی هغه اختیار تا ته دی نو وس امام ابراهیم نخی رحم الله فرمایي چې ښځې ته د طلاقو اختیار شته یعنی که یو طلاق وکړي کوي که دوه طلاق که درې طلاق وکړي کوي د ښځې ته اختیار شته خو البته په دې شرط چې دا فیصله په دې مجلس کې کوي یعنی د زوج او د زوجې تفاروق تر مخه به د طلاق فیصله کوي که بیا یو طلاق وکړي کوي که دوه او که درې دا د ابراهیم رحم الله قول یو طالب علم به دغه ایمنګ درس به راته تکرار کی بسم الله الرحمن الرحیم د نن په درس کې یو د امام ابراهیم نخی صاحب قولو بیا د هغه په باره کې امام محمد رحم الله تعالی دا مسله بیانوي او دا د شیخین رحم الله تعالی مذهب هم ده د هغو قول هم دغه ده هغوی دا وایي چې که چیرې امام محمد رحم الله تعالی وایي چې که چیرې زوج خپلې زوجې ته ووایي چې امر وکړي بیدکي نو په دې سره د ښځې ته اختیار حاصل ده که چیرې په دې الفاظو سره زوج د یو طلاق اراده کړې وه او ښځې ځان ته یو طلاق ورکړو نو په دې سره یو طلاق واقع کیږي او که چیرې زوج په دې سره دو طلاقو اراده کړې وه بیا ښځې ته یو طلاق واقع کیږي په دې صورت کې هم او که چیرې د درې طلاقو اراده کړې او په دې صورت کې بیا درې طلاقونه واقع کیږي او که چیرې بالکل دا زوج په دې باندې د طلاق اراده نه و په دې الفاظو سره بیا به دلته ورته ګورو دوه حالت دي که چیرې هغه د غصې حالت و یعنی د زوج او د زوجې په مابینځ کې دا د غصې په حالت کې دا الفاظ ویل سوي بیا به په دې صورت کې دا قضاءً دا طلاق ده خو دیانتاً دا طلاق نه ده او که چیرې د غصې حالت نه بلکې د عادي حالت په داسې حالت کې ورته ویلو دا الفاظ نو په دې صورت کې قاضي به د زوج ته قسم ورکوي او په دې قسم ورکولو سره به دا الفاظ لغوه کیږي شابسي دې درس باندې ان شاء الله پوي سوي کنه ټول په پوي سوي چا خو به داسې یو پښتنه وشکال چي نه نو درس ان شاء الله آسان ده ډیر آسان ده یو د ابراهیم صاحب قول ده او بل د موږ مذهب حنفي مسله ده او مربوط ته طلاق پورې مشکل خو به ان شاء الله نه وي کنه یو واري سي تکرار کوي او که بیا هم پوه نه سوی انشاءالله پښتنه هم کولی سي او بل تکرار سره ډېر شیونه داسې چې تکرار سره چی کېږي انضباط پکې راځي صحیح دی انشاءالله او بل دا داسې سبا دپاره به کار دا درکړم چې همدا به یو وارې تکرار کوي سره د ترجمې نه لفظي ترجمې نه صحیح ده او بل په دې باندې هم سوچ وکوي چې دغه سند چې کومه ده آیا دا مرفوع ده که دا موقوف ده که دا مقطوع ده او دویمه خبر ده چې دا متصل ده که منقطع ده دې باندې سوچ هم وکوي درته هم ویلې صحیح ده انشاءالله تکرار یې چې کوي هغې باندې بیا پوه سئ او بل خبره دا ده چې ایمنګ مذهب حنفي چې کومه مسله دین راوتلې ده استنباط کړې د روایت نه هغې باندې یو وارې تکرار وکړي انشاءالله ور باندې پوه سي صحیح ده انشاءالله بس خدای دې ښه علم عمل ټولو ته ور نصیب کړي او ښه ژوند درته غواړم او ښه تکرار یې وکړي انشاءالله په سبق باندې به ښه صحیح پوه سي صحیح ده خدای پاک دې ښه علما صلحا درنه جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم بیننده ها و شنونده های گرامی شایقین و علاقمندان برنامه فن آموزش دینی رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان بیننده قرار دارم به امید صحت و سلامتی هرچی بیشترتان درسی را که ما امروز برای شما به نشر رساندیم در دارالعلوم ریاض العلوم مولوی صاحب عبیدالله الکابلی در مضمون حدیث شریف در باب الآثار برای شما پیشکش کرد یک درس بسیار منظم و یک درس بسیار اصولی در یک فضای آرام که تمام طالب العلم و شاگردان متوجه استاد بودند استاد ما با فصاحت کلام با حاکمیت کامل بالای موضوع درس را پیشکش کردند خوبی هایی را که درس استاد ما داشت استاد ما با سوی شاگردان صحبت میکردند مسائل کلیدی درس را خوب واضح میکردند اقوال را خوب تشریح میکردند سند و متن حدیث برای طالب علمای خود
از لحاظ اصول حدیث واضح ساختند و همچنان مسائل فقهی را بسیار به شیوه‌های خوب تشریح کردند که تمام طالب العلمایشان درس میفهمیدند. درس گذشته را ارزیابی کردند، در جریان درس از اشارات و حرکات کار می گرفتند و از روش تکرار که یگانه وسیله خوبی آموزش در علوم اسلامی می باشه استاد ما کار می گرفتند. در ختم درس خود را ارزیابی کردند، به طالب علمای خود کاری خانگی دادند. نتیجه ارزیابیش که ما بررسی کردیم، شاگردایشان بسیار خوب درس استاد فهمیده بودند و یاد گرفته بودند. امیدوار هستم همه ما شیوه های درسی خود را به می شکل عیار بکنیم و اصولی را که در تدریس احادیث شریف ضرور است که او درست خواندن متن می باشه، او توضیح دادن مفردات می باشه، ترجمه و توضیح متن حدیث می باشه و همچنان افادات حدیث می باشه. این را باید در برنامه های آینده خود فراموش نکنیم و سلام.